یو کوچنی او خوش درې کورن ماشوم ده چې نوم یې ذوالقرنین ده. نن د هغه د ژوند ډېر مهمه ورځ ده. خپل بچی سلطه لگه. جی اما. زگورستان موتور دی. ده خدای پامان. پاکا او جلدی راشه. تگید ده خداحافظ. ځکه چې هغه د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته د داخلي لپاره ځي. سهار وختي دی. لمر په نرمه توګه ځلیږي او یخه یخه هوا روانه ده. ذوالقرنین په خپل کوچني بیسکل سپور ده او د خپل پلار سره د گورنمنت پرایمري سکول بدامه پر لور روان ده. د هغه پر مخ موسکه ده او په زړه کې یې د زده کړې خوش شوق ده. کله چې ښوونځي ته رسیږي د ښوونځي لوی دروازه ښکاري او دننه ډېر ماشومان په خوشحالۍ لوبې کوي. ځینې ماشومان منډې وهي، ځینې په خندا سره خبرې کوي او ځینې له کتابونو سره ناست دي. رنګین چاپېریال ده. دیوالونه د خکلو انځورونو او الفبې لیکونو نه ډک دي. ذوالقرنین لږ شرمیږي خو د هغه سترګې د هیلو او خوشحالۍ نه ډکې دي. یوه مهربانه ښوونکي راځي. په نرمه لهجه ورته وایي رازه زویې مه ویریږه. هغه یې د ټولګي خواته بیایي. په ټولګي کې ماشومان په منظم ډول ناست دي. هر یو په شوق سره اوري او زده کړه کوي. ورو ورو ذوالقرنین له نورو ماشومانو سره بلد کیږي. نوی ملګري پیدا کوي او د هغه ویره په خوسې بدلیږي. هغه پوهیږي چې ښوونځي داسې ځای ده چې هلته نه یوازې زده کړه کیږي بلکې ملګرتیا، مینا او ښه راتلونکي هم جوړیږي. پیغام: ښوونځي د ماشومانو لپاره درړه لاره ده چې له همدې ځایه د بریا سفر پیلیږي. کور ته واپس راځي. خوشحاله شما چنګې؟ هو ډاکټر ویچېږه شهید نشه. زه خوشحاله یم. راځئ کور لاړ شو. زه نن برو شاید ټول خوشحاله. School's over. Let's go home. Yes, I'm so hungry. Me too. Let's race. No racing. We walk together. Okay, look, there's my house. See you tomorrow.